بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر عبدالباس خروټی تاسو ته د یوې نوې او جالبې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې د واتساپ یو څو مهم سټینګونه در زده کوم. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګه کولی شو چې خپل واتساپ له هکیدلو څخه وساتو. د دې لپاره لومړی واتساپ ته راځو. په واتساپ باندې کلیک کوو. له واتساپ څخه وروسته په دا پاس درې نقطو باندې کلیک کوو. سټینګ باندې کلیک کوو. له سټینګ څخه وروسته په اکاونټ باندې کلیک کوو. له اکاونټ څخه وروسته په 2 سټپ ویریفیکیشن باندې کلیک کوو. ښکته په ټرن آن باندې کلیک کوو. نو دلته له تاسې څخه پاسورډ غواړي. کله چې په ډن باندې کلیک کوو نو دلته یوه شنه ټیک مار علامه راځي. نو دې نه معلومیږي چې زموږ 2 سټپ ویریفیکیشن آن سو. نو اوس هیڅوک نشي کولی چې زموږ واتساپ هک کړي. دوهم مهم سیټینګ چې ده، څنګه کولی شو موږ له خپل واتساپ څخه په ګوګل ډرایو کې بیک اپ واخلو. که چیرې له موږ څخه خپل تلیفون ورکېږي یا په بل تلیفون کې خپل واتساپ خلاصوو، نو څنګه کولی شو چې د مخکیني واتساپ له معلوماتو څخه استفاده وکړو. نو د دې لپاره بیا راځو، په دا پاس درې نقطو باندې کلیک کوو. له نقطو څخه وروسته ښکته په سټینګ باندې کلیک کوو. له سټینګ څخه وروسته په چټ باندې کلیک کوو. له چټ څخه وروسته ښکته په چټ بیک اپ باندې کلیک کوو. له دې څخه وروسته په بیک اپ باندې کلیک کوو. ما مخکې بیک اپ اخیستی دی، نو بیا ضرورت ورته نشته ده. کله چې په بیک اپ باندې کلیک کوئ نو تاسې ټوله ډاټا به ګوګل ډرایو ته انتقال سي او هر وخت کولی سئ چې له هغې څخه تاسې استفاده وکړئ. دریم مهم سیټینګ چې دغه د آټو ډاونلوډ سیټینګ ده. یعنې کله چې موږ له خپل د تلیفون له داخلي ډاټا څخه او یا له وای فای څخه استفاده کوو، بعض ویډیوګان او تصویرونه په اتومات ډول باندې ډاونلوډېږي. نو څنګه کولی شو چې هغوی ته سیټینګ وکړو. نو د دې لپاره لومړی راځو، پاس درې نقطو باندې کلیک کوو. له دې څخه وروسته بیا سیټینګ باندې کلیک کوو. له سیټینګ څخه وروسته په سټوریج ان ډاټا باندې کلیک کوو. دلته میډیا آټو ډاونلوډ کې دوه آپشنه موږ ته راځي، وین یوزینګ موبایل ډاټا، دوهم وین کنیکټډ آن وای فای. یعنې کله چې موږ له تلیفون ډاټا څخه استفاده کوو او یا له وای فای سره استفاده کوو، نو کوم شیان دې موږ ته په اتومات ډول ډاونلوډ سي او کوم شیان دې باید موږ ته په اتومات ډول ډاونلوډ نه سي. نو لومړی راځو وین یوزینګ موبایل ډاټا. نو کوم شیان کله چې موږ د تلیفون له ډاټا څخه استفاده کوو، کوم شیان به موږ ته په اتومات ډول باندې ډاونلوډ سي. نو که غواړئ چې موږ ته په اتومات ډول باندې ډاونلوډ شي، دلته به دا به کلیک کړو. که چیرې نه غواړو چې په موږ ته په اتومات ډول باندې ډاونلوډ شي، نو دې نه به دا کلیک لرې کړو. نو اوکې به یې کړو. نو کله چې اوس موږ د موبایل له ډاټا څخه استفاده کوو، موږ ته به هېڅ شی په اتومات ډول باندې نه ډاونلوډېږي. همدارنګه کله چې موږ له وای فای سره کنیکټ له وای فای څخه استفاده کوو، دلته کوم شیان چې موږ غواړو موږ ته په اتومات ډول باندې ډاونلوډ شي هغه کلیک کوو، او کوم شیان چې موږ نه غواړو موږ ته په اتومات باندې ډاونلوډ شي هغه څخه کلیک لرې کوو. نو زه غواړم چې ماته عکسونه په اتومات ډول باندې ډاونلوډ شي. کله چې زه له وای فای څخه استفاده کوم، نو فوټو ټیک مارک کوم، اوکې کلیک کوم. نو کله چې زه اوس د وای فای څخه استفاده کوم، ماته به عکسونه په اتومات ډول باندې ډاونلوډېږي. څلورم مهم سیټینګ چې ده هغه دا ده، کله چې موږ ته په واتساپ کې څوک میسج کوي، کله چې موږ د هغوی میسج وګورو، نو هغوی ته دا معلومیږي چې زما میسج لیدل سوی ده او هغوی د جواب په تمه باندې وي. نو که چیرې که موږ وغواړو چې دغه میسج چې موږ کتلی هغه ته معلوم نه سي چې آیا دا میسج کتل سوی که نه ده کتل سوی، نو د دې لپاره راځو، لومړی دا پاس درې نقطو ته راځو، په دو باندې کلیک کوو. له دې څخه وروسته په سیټینګ باندې کلیک کوو. له سیټینګ څخه وروسته په پرایوسي باندې کلیک کوو. له پرایوسي څخه ښکته راځو، ریډ ریسیپټس. کله چې موږ دغه آف کو، نو اوس کوم میسجونه چې موږ ته راځي او موږ هغه ګورو، نو هغوی ته به دا نه معلومیږي چې آیا دا میسج کتل سوی ده او که نه ده کتل سوی. دا مهم سیټینګ هغه د واتساپ د سټیټس سیټینګ ده. یعنې کوم کسان باید زموږ د واتساپ سټیټس وویني او کوم کسان باید زموږ د واتساپ سټیټس ونه ویني. نو د دې لپاره لومړی راځو، په سټیټس باندې کلیک کوو. له سټیټس څخه وروسته په دا پاس درې نقطو باندې کلیک کوو. له دې څخه وروسته په سټیټس پرایوسي باندې کلیک کوو.
له دې څخه وروسته who can see my status څوک زموږ سټیټس وویني. که چیرې my contacts کلیک وي نو کوم نمبرې چې زموږ په تلیفون کې ثبت دي هغوی باندې واتساپ دي نو هغه ټول کولی شي چې زموږ د واتساپ سټیټس وویني. که چیرې my contact accepts آن وي دلته موږ هغه کسان مشخص کوو چې کوم زموږ د واتساپ سټیټسونه ویني او نور یې وویني. زه وایم چې دغه دوه کسان باید زما د واتساپ سټیټس ونه ویني نور ټولو باید وویني. نو دې څخه وروسته لاندې په ټیک مار باندې کلیک کوم. نو اوس به هغه دوه کسان زما د واتساپ سټیټس نسي لیدی نو ټول به زما د واتساپ سټیټس وویني. که چیرې په only share with دا کلیک وو دلته هغه کسان موږ انتخابوو کوم چې زموږ سټیټس د واتساپ سټیټس به وویني او نور باید زموږ د واتساپ سټیټس ونه ویني. زه غواړم چې دغه څلور کسان باید زما د واتساپ سټیټس وویني او نور کسان باید زما د واتساپ سټیټس ونه ویني. له دې څخه وروسته په ټیک مار باندې کلیک کوم. نو دغه څلور کسان دا به زما د واتساپ سټیټس ویني نور کسان هېڅوک نشي کولی چې زما د واتساپ سټیټس